د 1415 کال عمومي دیني مدارسو شپې پوهنځیو 14 پاسانو او خارج مرز فارغانو کانکور ازموینې په څلورو پړاوونو کې اخیستل کیږي. د ازموینو ملي ادارې د احتمالي پلان له مخې لومړی پړاو چې د روان کال غویي میاشتې په 21مه نیټه اخیستل کیږي د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزني، کونړ، بغلان، فاریاب، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، بادغیس، ارزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان پکې شامل دي. دویم پړاو چې د غویي میاشتې په 28مه نیټه اخیستل کیږي د هیواد 18 ولایتونه پنجشیر، لغمان، کندوز، جوزجان، کندهار، بامیان، پکتیا، تخار، سمنګان، فراه، هلمند، دایکنډي، ننګرهار، نیمروز، بلخ، خوست او زابل او د نورستان ولایت 3 حوزې مرکزی نورستان، شرقي نورستان او غربي نورستان پکې شامل دي. د چمتو شوي پلان له مخې به دریم پړاو چې د کابل ولایت عمومي کانکور ازموینه پکې شامل ده د غبرګولي میاشتې په 12مه نیټه واخیستل شي. د څلورم پړاو ازموینه چې د غبرګولي میاشتې په 22مه نیټه په مرکز کابل کې اخیستل کیږي د دې ولایت دیني مدارسو 14 پاسان، شپې پوهنځیو او خارج مرز فارغان او په ولایتونو کې غیر حاضر شوي د طالبان به پکې ګډون وکړي.